السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول راته روغ جوړ او د صحت او عافیت کلی به مو پر تن وي. ملګرو، زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرو خوندورو په زړه پورې او منومتي ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو چې موږ او تاسو په ټیلیګرام کې خپل د موبایل نمبر پټ کړو په داسې ډول سره چې زموږ او ستاسو د موبایل نمبر به په ټیلیګرام کې هیڅ چاته نه ښکاري چې دې نه پور په کوم نمبر باندې ټیلیګرام اکاونټ لري یا په کوم نمبر باندې دا ټیلیګرام خلاص کړی دی. نو ملګرو، انشاءالله دې ویډیو کې به زه تاسو ته ټوله طریقه ښایم. ویډیو را سره تر پای وګورئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. او ملګرو، بیا یوه یادونه بله هم کوم چې یوازې به زموږ او ستاسو نمبر هغه چاته په ټیلیګرام کې ښکاري کومو کسانو چې زموږ او ستاسې د موبایل شمېره یې ورسره ثبت کړې وي. نور به هیڅ چاته زموږ او ستاسې د موبایل شمېره نه ښکاري. نو ملګرو، په ویډیو باندې فایل کوو، خو مخکې دوستانو له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړو، هغه کسان چې زما یوټیوب چینل کې نوي دي همدا شیبه زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لپاره لازمي یو لایک درسره ورکړئ. نور په ویډیو باندې فایل کوو. نو دوستانو، زه به ټیلیګرام را خلاص کړم. دا دی ما ټیلیګرام را خلاص کړ او د دې لپاره به ملګرو تاسو دغه د نمبر د پټولو لپاره به تاسو په د 3 ډاټس چې دی پورته تاسو ته ښکاري دې ځای کې ملګرو دغه 3 ډاټس به ورته یا د 3 کرښې به ورته کلیک کړئ. دا ما کلیک کړه دوستانو. دلته تاسو ته خپل پروفایل راځي او بیا هم تاسو په دا پروفایل چې دی ملګرو په دې باندې ورته کلیک واخلئ. زه په دې باندې کلیک کوم دوستانو. دا دی ماته دغه صفحه راځي دوستانو. د دې لپاره به اوس تاسو لاندې راشئ. لاندې به راشئ دوستانو. دې ځای کې به تاسو ورته پرایوسي ان سیکیورټي همدا آپشن به ورته انتخاب کړئ ملګرو. دا زه ورته انتخابوم او دوستانو له دې وروسته به تاسو ته دغه صفحه راشي او دلته به تاسو پرایوسي برخه کې به تاسو فون نمبر ورته انتخاب کړئ. دلته تاسو ته ښکاري فون نمبر، دا به ورته انتخاب کړئ. زه دا ورته انتخابوم ملګرو. دلته تاسو ته دغه صفحه راځي. دلته به دوستانو د ایوری باډي لومړی سر کې تاسو ته لیکلی دی ایوری باډي. دوستانو دغه آپشن به تاسو نه ورته انتخابوئ. دا آپشن ځکه دا په ډیفالت حالت کې هم نه وي انتخاب شوی. او دوستانو د دې لپاره به تاسو دغه د دریم آپشن چې دی د نمبر پټولو لپاره چې موږ او تاسو په واتساپ وبخښئ ټیلیګرام کې څنګه نمبر پټولی شو، د دې لپاره به دغه آپشن چې دی دا به ورته ډاک کړئ او مای کانټیکټس چې دی هغه به ورته ختم کړئ. نو ملګرو، په دوهم ځای کې لاندې لیکلی دی who can find me by my number. دوستانو د دې لپاره به تاسو په نو باډي باندې ورته کلیک واخلئ. په دې ځای کې ملګرو دلته به تاسو په نو باډي ورته کلیک واخلئ. که دغه شمېره تاسو لاندې وي دې ځای کې وي دوستانو دا به تاسو ورته پورته کړئ چې تر څو ستاسو شمېره په لینک کې راشي. دلته زموږ شمېره چې ده ملګرو تاسو ته ښکاري دا اوس په لینک کې راغلې ده او زموږ شمېره هیڅ چاته نه ښکاري. نو ملګرو، په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې ټیلیګرام کې د موبایل شمېره پټه کړئ. په ټیلیګرام کې په دې ډول سره تاسو ملګرو کولی شئ په ټیلیګرام کې شمېره پټه کړئ تر څو ستاسو ټیلیګرام شمېره هیڅ چاته په ټیلیګرام کې ښکاره نه شي. نو ملګرو، دا ډېره مهمه او ضروري طریقه وه او کوشش وکړئ ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو دوی هم څه نه څه له دغه معلوماتو څخه ګټه واخلي. او ملګرو، بله یوه ضروري خبره هم دا ده چې که بعضې ملګري غواړي په واتساپ کې هم د موبایل شمېره پټه کړي، د هغې ویډیو لاندې د هغې ویډیو لینک ډسکرپشن کې شته. هغه ویډیو هم در سره کتلی شئ چې واتساپ کې څه ډول د موبایل شمېره پټېږي. نو دوستان، دواړه طریقې مې انشاءالله تاسو سره نشر کړې. که بیا هم کوم مشکل وکولی شئ ما سره